تازه او بد خبر. غور کې سیلابونه، تلفات 50 تنو ته ورسېدل. سلام، ستړي مشي، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د غور، فاریاب، بدخشان، تخار او سرپل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د جمعې د ورځې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د غور ولایت سیمهیز چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیروزکوه په ګډون په بیلابیلو ولسوالیو کې سختو سیلابونو له 500 ډیر کسان مړه کړي او ځینې کسان هم لا درکه دي. په غور کې د طالبانو د حکومت والي ویان عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 50 تنه شهیدان شوي او یو شمېر لا درکه دي. 2000 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي او 4000 کورونه زیانمن شوي. دغه راز 2500 دوکانونه، سلګونه هکتاره کرنیزه ځمکه، سلګونه زره میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې په سلګونو پلونو او بندونو ویجاړ شوي او تر 1000 پورې څاروي هم له منځه تللي. دوی وایي د پرون د ورځې سیلابونو له امله د غور د بیلابیلو ولسوالیو او دغه شان د هرات غور لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. په ورته وخت کې د غور یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولایت کې د جمعې ورځې سیلابونو دوی ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د غور ولایت د فیروزکوه ښار اوسېدونکي عبدالقاسم فردوسي ازادي راډیو ته وویل چې اوبه د خلکو دوکانونو او ګودامونو ته ننوتې دي. وضعیت دومره خراب دی چې په 1 دقیقه کې خلکو خپله ټوله دارایي له لاسه ورکړه. خلک ډیر ویرېدلي، زیانمن شوي کسان د نورو سیلابونو د راوتلو په ویره کې دي. ښایي په ټول غور ولایت کې یوه بوجۍ ثابته اوړه ونه اوسي. خلک سرپناه او خواړه ته اړتیا لري.